او د فتنو اقسام ذکر شو او نننی بیان کې بدا الله په فضل او توفیق سره دا خبر ذکر کو چې د فتنې نه انسان ته نجات او خلاصون څنګه ملایوي. قرآن او سنت یو څه اسباب ذکر کړی دي چې یو سړی دغه اسباب استعمال کی دا الله نه امید دی چې دا انسان د فتنو نه بچ. پای کې اولنې سبب د فتنې پیژندل چې سړی فتنه او پیژني نو به په فتنه کې نه واقع کیږي. فتنه کې خو انسان ځکه واقع کیږي چې د فتنې له د خیر په نیت راشي، د عبادت او بندگی په نیت راشي او هغه شکل د عبادت وي، د خیر وي او پر دن هغه فتنه وي. لکه یو ماشوم چې یو شربت سکي، د زهر او شربت زهر سکي او هغه به د شربت خیال وکي نو استعمال کی. همدغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک او ارشاداتو کې صحابه کرامو ته دا فتنې بیان کړې دي تر څو چې صحابه کرام زده کی او په دې کې واقع نشي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ نه امام بخاری او مسلم روایت نقل کړي. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته یو بیان وکړ. په دې بیان کې د قیامت تر قائمېدلو پورې یو مسله پرې نه فضله مګر هغه بیان کړو. چا چې یاد کړه هغه یاد کړو، چې د چا نه هېر شو هغه هېر شو. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی خلکو به د نبی له صلوات و سلام نه د خیر په باره کې پوښتنې کولې او ما به د شر په باره کې پوښتنې کولې. په دې وجه باندې چې زه پاره کې واقع نشم. لکه یو قائل ذکر کوي عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يقع فيه. وی ما شر زده کوو خو د شر د پاره نه، د دې پاره چې ځان ته بچ کم. ځکه څوک چې شر نه پیژني په شر کې واقع کیږي. دویم سبب قرآن او سنت دی چې د دې په وجه باندې د فتنو نه نجات راځي. الله د قرآن د نزول مقصد هم دا ذکر کړی دی چې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. د دې قرآن کریم په وجه باندې ته خلق د تورتمونو نه رڼا ته وباسه. نو فتنه یو تورتم دی د تورتمونو نه. د دې نه نجات د قرآن په وجه حاصلېږي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي دوه څیزونه ما تاسو کې پریخي دي، که تاسو پاغي باندې منګولې اولګوي ګمراه بنه شي. یو پاغي کې د الله کتاب، دویم پاغي کې د الله د نبی سنت. دا وجه ده چې نبی علیہ السلام د فتنو تذکره وکړه. صحابه کرام او تو فرمایل د ټولو فتنو نه د نجات سبب څه شی دی؟ ول د الله کتاب، د الله کتاب باندې نجات راځي. دی روایت کې لږ ضعف بعض علماو صحیح کړي. نو د فتنې په وجه باندې د قرآن کریم په وجه د فتنې نه نجات راځي. ځکه لوی فتنه هغه دجال دی او د الله نبی صلی الله علیه وسلم داغه نه د نجات په باره کې د قرآن تذکرہ کوي. فرمایي چې د سورۃ کهف نه لس اولنی آیاتونه حفظ کړل د انسان به د دجال د فتنې نه محفوظ شي. دریم سبب د فتنو نه د نجات د لپاره نیک اعمال دي. کله چې انسان نیک اعمالو طرف ته توجه کوي د انسان الله رب العالمین د فتنو نه بچ کوي. ځکه د الله د عبادت په وجه د فتنو نه نجات راځي. شیطان هم الله رب العالمین توویل چې فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. شیطان الله توویل چې زبستا بندگان گمراه کوم مگر یو چند کسان بخلاصيږي چې العبادك المخلصین
چې دوه مادي وي یو عبودیت ماده او پکې دویم په اخلاص د الله بندگی کوي الله مرتو فرمایل چې ان عبادی لیس لك علیهم سلطان زما بندگان چې څوک زما بندگی کوي هغه باندې بستا زور نه چلیږي قران کریم کې الله فرمای سورۃ یوسف علیہ الصلات والسلام میں د فتنې نه بچ کولې وکذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين الله موږ د دینه قباحت مشکل تکلیف ګناه واړه ول زکه دا زمونږ دا یو فتنه وا د زنانو فتنه دات مونږه محفوظ کولې زکه دا زمونږ د مخلصو بندگانو په اخلاص د الله بندگی کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتنو د تذکرې په موقع د اعمال الصالحه او تذکرہ کوي فرمای بادروا بالاعمال فتنه كقطع الليل المظلم د فتنو دراتلو نه مخکې تاسو نیک اعمال وکړئ او ورځ نبی علیہ السلام یو شپه پاسه د نبی فرمایل سبحان الله ما انزل الليل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات الله لره پاکی د دارش په څومره فتنې نازل شونه به د عبادت تذکره وکړه چې د کوټو کې چې کوم زنانه پرتی دي د بسوک را پاسه تهجد تا د بدلیل ویل چې د فتنو نه د بچاو د پاره چې د تهجد عبادت کول پکار دي معقل ابن یسار رضی الله عنه فرمایي چې نبی رسول الله فرمایي دي العبادت فی الهرج کهجرة الیا د فتنو په دور کې عبادت کول دا سیدی لکه ما ته هجرت کول ما ته هجرت د هجرت په وجه باندې څومره فائدې انسان ته حاصلېږي دریم سبب د فتنو نه د نجات د پاره هغه دا چې انسان د فتنو د موقع او د مرکز نه لری شي ځکه کله چې انسان د فتنې په موقع او مرکز کې واقع وي هغه په فتنه کې مواقع کیږي دیو جنا قران کریم کې الله رب العالمین د فتنې د مجلس د ګناه د مجلس نه د پاسېدو حکم کړی دی او فرمایلی دی واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم کله چې هغه خلک تاول دل چې زمون په آیاتونو په سیګب شپ لګاو دا غینه مخ واړه دا غینه پاسېګا او به که شیطان در نیر که فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین د یاداش نرسته د ظالمانو سره به ملګرتوب مکه او مکه نور سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بهترین انسان تذکرہ کوي فتنه برازي شپای کې به ولاړ سره د مزل کون کې نوره یو مزل کون کې په د منډه وون کو نوره به فرمای دي فتنونه چې څوک ور وړاندې شو نو فتنه هم هغه تر وړاندې کیږي فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین مال د انسان بغړي بزیوي چې انسان د غرونو په سردرو کې اوسي او بارانونو په سیګرځي د مال دولت شوق ور سره نه خو یفر بدینه من الفتن دا به د خپل دین د فتنو نه بچ کی دغه وجه د جنبی علیه الصلاۃ والسلام د فتنو په وخت کې امدا حکم کړی د چې خپل کور سره لازم شته د فتنو د مواقع ته ډیر مو ورزه زګه ته په فتنه کې واقع کېږي کوم مخ کې ورزي همدا چې د بازارونو زموږ د فتنو زموږ دي نو قران کریم کې الله رب العالمین د دې فتنو د قران کریم کې الله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه د بازار د حزمه کې مزمت بیان کړی دی چې دې په وجه انسان فتنو کې واقع کیږي بل سبب د فتنو نه د نجات هغه د نیکانو خلق ملګرتوب دی صحبت الصالحین په وجه باندې انسان ته د دنیا او د آخرت خیر ملایويږي نو یو خیر په کې دا دی چې سړی په فتنې نه بچ کیږي دا وجه د چې قران کریم کې الله د نیکانو خلق د ملګرتوب په ټینګوالي باندې حکم کوي فرمایي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي خپل نفس
سټینګ کا کلک کا د هغه کسانو په ملګرتوب کې چې د الله بندگی کوي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. سړی د انسان د خپل ملګری په دین باندې دی. دا انسان دی وګوري چې د چا سره دوستي ده، د چا سره ملګرتوب دی، چا سره چې ملګرتوب وي دا انسان به د هغه په دین باندې وي. د نبی علیہ السلام د نیک ملګری مثال د څه ورکې لکه یو عطر خرڅون کې انسان سوچ چې عطر خرڅي نو د انسان سره چې د چا ملګرتوب دی یا خو به ورلا تحفه ورکړي د عطر او یا به تنه ده په پیسو باندې واخلي او کدا یوم نه نو دا خوشبوئی به ور باندې دی راځي. د خوشبوئی هم یو فائدہ شته. دغه وجه د نبی رسول الله چې پرز د قیامت کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي قیامت کې الله وو کسان ورډلې خلق هغه د جهنم نه محفوظ کوي، د قیامت د ګرمۍ نه محفوظ کوي. یو پای کې ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. دو کسان چې د الله د پاره مینه بل سبب د فتنو د بچاو چې دغه دعا ده. دغه دعا الله رب العالمین ته محبوب سیز دی او چې کله سړی الله را وبري الله له حیا ورزي چې د الله څخه واپس کړي. همدغه د چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مبارک او ارشاداتو کې د فتنو نه د بچاو دعا کړې ده چې اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال واعوذ بک من فتنه المحیا والممات. او موږ ته حکم فرمایلی دی چې په هر مانځه کې د دې نه پناه وغواړئ. الہ العالمین دې موږ او تاسو د فتنو نه محفوظ کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر